بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. ده حضرت ابو امامه باهلی رضی الله عنه نے روایت ته فرمای چې ما د نبی علیہ السلام نو اوریدل چې نبی علیہ السلام فرمایل: بينما انا نائم اتاني رجلان فاخذا بضبعي. په دې دوران کې چې زه ودوما اتاني رجلان دوتنه سړي ما تراله فاخذا بضبعي زي په دې دوه مټو نه ونیوما او رواني کړما فاتيا بي جبلا وعرا زي په یو غره باندې وخی جولما فقال اسعد ما تفرمای خیج په دې غره باندې فقلت اني لا اطيقه ما دې دوه تو زه طاقت نه لرم چې زه په دې غره باندې وخی جما فقال دي دون اويل ان سنسهله لك ان قریب چې استاد پاره با خطل آسان کړل شي په دې غر باندې. فصعدت نبی رسول سلام فرمای وای زه و ختمه حتى تر دې پورې دا كنت في سواء الجبل او چې کله موږ د غر دیني می تورسیدو اذا باصوات شديده ډیر خطرناک اوازونه ما اوریدو سخ اوازونه ما اوریدو. قلت ما هذه الاصوات ما اول دا اوازونه د څه دي؟ نبی رسول الله فرمای ډیر خطرناک او وحشتناک اوازونه خطل ما دي تاسو دا د چا اوازونه دي د څه اوازونه دي دا؟ قالوا هذا عواو اهل النار دا خو د جهنميان دي اهل نار دي د جهنم ولا خلق دي. ثم منطلق بي بیا جبريل امين بیا دي دوانو زراوان کلما فاذا انا بقوم معلقين بعراقيهم و بیا من دسی قوم باندې رالو چې هغه زړندو دا وختونه د وچولینا مشققه اشداقهم تسيل اشداقهم دما او د دیو داخلي د وین نډکې وی د وین نډکې را بایدلی. قال قلت من هؤلاء ما دي دونه تاسو کو چې دا دومره خطرناک عذاب چې دا وچوري د وختونه زړندې او دغه شان د دیو خلی د وین نډکې دي تسيل اشداقهم ډکې خلی د وین ته ویل کیږي. قال الذين يفطرون قبل تهلة صومهم ما ته دي دوانو اویل چې دا هغه خلق دي چې روزه ماتوي مخکې د خپل وخت نه. نو نننی حدیث کې دا هغه خلکو متعلق چې کم قبل الازوقت روزه ماتي روزه لا ټیم نه شوي او د روزه ماته کې نبی رسول الله فرمای دغه قسم عذاب کې مبتلای. نبی رسول الله د معراج په موقع باندې چې کم حالات لري د وېزه دي دوانو ملائکه راوستم دا دوانه ملائک سکون دیو جبرئیل امین یو میکائیل علیہ السلام وې د دوانو په باندې دا سفرونه وکړل او دا شان دا مختلف قسم حالات ما ولیدا دا هغه خلکو حالات ما هم ولیدل کم خلق چې قبل الازوقت روجي ماتي. نبی علیہ السلام فرمایي وې د وچوري د مختونه به الله تعالی ځلن کړي او دا شانتي د دې خلی د وینو نه ډکې دي. څومره خطرناک او سخترین عذاب دی دا د خلکو د پاره چې کم روزه لا ټیم نه شوي او قبل الازوقت روزه ماتي کې د قسم عذاب کې مبتلای. نو کوشش پکار دی چې د روزه پنیو کې هم احتیاط وکړل شي. بس اوقات بعضی کسان دسي چې هغه د بانګ باندې روزه باندې نو اذان او ذکر صبح صادق خوشي بیا اذان کول شي او هلن کې احتیاط ده چې روزه مخ کې د اذان کول نه 15 منټه مخ کې باندې شي غوړه خبره ده. او دغه شانتي هغه خلق چې روزه ماتي نو هغه بعض کسان قبل الازوقت بانګ 1 منټ یا 2 منټه نو د احتیاط نه کاروانه غستش. نو هغه کسان چې هغه قبل الازوقت بانګ وي نقشې ته نه ګوري نو هغه د لپاره هم دا ضروری ده
چې د مؤمنانو مسلمانانو د روزي نه خرابوي کله ټیمو شي نو د هغې نه بعد احتیاطي په یو منټ دوه که سړی واړی نو څه نقصان نه دی فایده ده لیکن چې یو منټ مخکې روژه ماته شي نو دغه عذاب کې به دغه به مشر او سربراه وي نو خلک به په هغه پسې اقتدا کوي ور روان به نو اله العالمین دا کم عذاب چې حدیث مبارک کې موږ واورېده د هغه کسانو متعلق چې کوم د وخت نه مخکې روژې ماتوي اله العالمین دې موږ په امان کړي واخر دعوانا الحمدلله ولم يدانوه في علم ولا كرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير